دا سیالۍ چې د اندړو ولسوالۍ یوه اوسېدونکي په شخصي لګښت ترسره کړې وه په دې کې له 7 ولایتونو څخه 24 لوبډلو ګډون کړی و. د دې سیالۍ د ترسره کولو موخه د ولایتونو ترمنځ یووالی رامنځته کول ښودل شوی. د دې لپاره چې د ولایتونو تر مابین نور هماهنګي هم ټینګه شي او دوستي هم ټینګه شي او ټول سره یو اتحاد او یو اتفاق ان شاء الله تعالی یم او له دې ایسته موږ دا غواړو چې دا ټول ولایتونه په مثال د یوه ولایت باندې شي. دغه 7 ولایتونه لوبډلې راغوښتل شوي دي. دا ټورنمنټ په کال لوېدلی ده او دا واقعا ډېر یو غټ ټورنمنټ و. په تیر تاریخ کې یا په تیرو 40 کلونو کې دغسې ټورنمنټ په شخصي لګښت باندې تر دې دمه پورې نه ده جوړ شوی. په همدې حال کې د سیالۍ ګډونوال له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دودیز ورزش ته ډېره پاملرنه وکړي. د اسلامي امارت له چارواکو څخه چې اوس په افغانستان کې سرتاسري امنیت الحمدلله ثم الحمدلله تأمین شوی ده. له شماله تر جنوبه له شرقه تر غربه امنیت قایم ده. که موږ ته امکانات د اولمپیک له ریاست څخه برابر سي او دغه لوبې موږ شمال ته هم بلخ ولایت، کندوز ولایت، تخار ته، سمنګانو ته او په ضمن کې آن شبرغان ته ورسوو. دی ځوانان دي، ځوانان په حیث د وطن د ملا د تیر دي. دی باید لکه په لوبو کې چې نن تاسو وینئ په سلهاو د زبازان لوبیږي، داسې په هر ډګر کې باید ولوبیږي او د وطن په جوړښت کې کار وکړي او خپل تعلیم او تربیې ته متوجه شي. د یادونې وړ ده چې غزني ولایت د دې دودیز ورزش لپاره معیاري لوبغالی نه لري او د دې برخې لوبغاړي له حکومت نه د معیاري لوبغالي جوړولو غوښتنه کوي.